آیا ځینې پخواني ځانګړي ځواکونه له مقاومت جبهې سره یوځای شوي؟ سیګار په یوه راپور کې ویلي دي چې د پخواني حکومت د ملي اردو د کمانډو ځواکونو ځینې پخواني غړي د ملي مقاومت جبهې سره یوځای شوي دي. د مقاومت جبهې یوه ویاند هم دا موضوع تایید کړې ده، خو خپله دوی څه وایي. 2 ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د څار ادارې خبر ورکړ چې د امریکا د استخباراتي ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان د پخواني ملي اردو د ځانګړو کمانډو ځینې سرتیري د طالبانو په مقابل کې جنګېدونکي ملي مقاومت جبهې سره یوځای شوي دي. د ملي مقاومت جبهې ویاند صفت الله احمدي د ویچا ویلا ته ویلي چې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو ډېر عسکر له دوی سره یوځای شوي دي. هغه وایي دوی د طالبانو په مقابل کې د ازادۍ لپاره جګړه کوي. احمدي ویل زه کولی شم ووایم چې د کمانډو اکثریت د مقاومت جبهې سره یوځای شوي دي او د دې ترڅنګ پخواني ډیری سرتیري د مقاومت جبهې سره یوځای جګړه کوي. طالبان له پخوانیو سرتیرو او خلکو سره بد د چلند لري. موږ د پخوانیو سرتیرو د نیونو، شکنجو، وژنې شاهد یو. د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو یو قماندان چې د پخواني حکومت پر مهال د شاوخوا 70 عسکرو مشري پر غاړه لرله، د امنیتي ویرې له امله د نوم نه ښودلو په شرط د ویچا ویلا ته وویل د طالبانو په مقابل کې د ملي مقاومت جبهې ته ډیر کم د ګوتو په شمېر کسان په لومړیو ورځو کې ورغلي. هغه وایي دا دومره دقیقه نه ده. زه چې څومره معلومات لرم په لومړیو ورځو کې محدود کسان هلته لاړل. زما 2 عسکر هم په اول وختونو کې مقاومت جبهې ته ورغلي ول، خو وروسته یې بیا لاره جلا کړه او ایران ته ولاړل. زموږ عسکر ملګري یا له هېواده بهر وځي او یا هم په پټه ژوند کوي. دا کمانډو یو سرتیری چې اوس د افغانستان په یوه سرحدي ولایت کې د طالبانو تر سخت فشار لاندې ژوند کوي، له امنیتي ویرې خپل نوم نه ښیي. هغه هم دا خبره کوي چې ډېر کمانډو مقاومت جبهې ته نه دی ورغلي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سیګار د راپور تبلیغات بولي. د یاد وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د ویچا ویلا ته وویل مقاومت جبهه یو فیسبوکي تبلیغاتي ډله ده. مقاومت د طالبانو لپاره هیڅ خطر نه دی، بلکې خطر نه دی، نه طالبان ترې خطر احساسوي. د تبلیغات او د مقاومت فیسبوکي ډله د ځینې رسنۍ هوا ورکوي. د 20 کاله څه نه و چې رسنۍ زموږ مخالفت کې ونه ویل. دا هم د تبلیغاتو یوه برخه ده. درنو لیدونکو له ملتیا مننه، ښه اوسئ.